ولې ریاست پاکستان غواړي چې مشر منظور پښتون په شهادت ورسوي؟ ولې ریاست پاکستان د منظور پښتون څخه دومره په ډار دی؟ که خدای مکړه مشر منظور پښتون نه و نو د 11 اکتوبر عدالت به لګیږي. د منظور پښتون د وژلو، زنداني کولو او یا هغه ته د کوم نور تکلیف رسولو څخه د ریاست پاکستان موخه یوازې دا نه ده چې د 11 اکتوبر جرګه ناکامه کړي، بلکې غواړي چې د منظور پښتون له منځه وړلو وروسته په دې وتوانیږي ترڅو په پښتونخوا وطن کې هغه تور پلانونه چې د نړۍ د لویو قوتونو او پاکستان ریاست ترمنځ په شریکه د خپلو ستراتیژیکو موخو د ترلاسه کولو لپاره جوړ شوي دي، د په راتلونکو 6 یا 10 میاشتو کې پرته له کوم ولسي یا سیاسي مزاحمت څخه په اسانه توګه عملي کړای شي. را روان او راتلونکي حالات نهایت حساس دي او په سیمه کې د لویو بدلونونو رامنځته کېدو امکانات د ځان سره لري، او په داسې حالاتو کې د منظور پښتون شتون که یوه خوا د پښتنو لپاره یو خورا مهم دی، خو د بلې خوا د پاکستان ریاست او همغاړو قوتونو لپاره یو ستر زیان دی. نو منظور پښتون یوازې د 11 اکتوبر د جرګې د ناکامۍ لپاره نه، بلکې د راتلونکو تورو پلانونو د ښه او کامیابه تطبیق لپاره هم له منځه وړل کېدلی شي. تر 11 اکتوبر پورې 2 اونۍ وخت پاتې دی. دا کافي ډېر وخت دی او پاکستان 2 وار د برید پلان درلودی خو د غورځنګ ملګرو ناکامه کړی دی. اوس پاکستان هر څه کولی شي، هر څومره لویه او بده پیښه رامنځته کولی شي. نو پکار ده چې د دې حالت مخنیوي لپاره په نړیواله کچه دا موضوع چې پاکستان د پښتنو د مشر منظور پښتون د ترور پلان لري د لاریونونو په شکل کې د نړۍ تر مطبوعاتو، ځانګړو سازمانونو او بنسټونو پورې ورسول شي. دا کار به نه یوازې ټول پښتانه متوجه کړي، بلکې بله مهمه او اساسي ګټه به یې دا وي چې کله نړۍ او په ځانګړې توګه بشرپاله ملتونه د پاکستان په دې کړنګړن هدف خبر شي، بیا ګرانه او ناممکنه ده چې هغه د دا ډول عمل د ترسره کولو جرأت وکړي. اما که پښتانه دا موضوع عادي وګڼي او بیا شونې ده چې پاکستان خپلې موخې ته په ډېره اسانۍ سره ورسیږي. دا هم امکان لري چې د مشر منظور پښتون پر وړاندې د ریاست وروستی شکمن حرکات د دې لپاره هم وي چې یوازې د پښتنو غبرګون کچه معلومه کړي، یعنې که غبرګون زیات او شدید و د دوی شاید دا چاره ترسره نه کړي. اما که د پښتونخوا او دا موضوع عادي او صرف نظر ونیول شي، بیا پاکستان پوهیږي دا کار کوم خاص خطر نه لري او په اسانۍ سره یې ترسره کولی شي. نو ځکه په منظم ډول د دې موضوع نړیوال کول پکار دي.